ملنګ جان د مردان د یو واړه کلي اوسېدونکی و. د هغې لومړۍ ښځې زرغونې د هغې د غریبۍ او تنګسیا په وختونو کې ټول عمر د هغې د کور او میږتیا پوره خیال ساتلی و. هغې کله هم د کوم شي ګیله نه وه کړې. خو اوس چې د ملنګ جان په جیب کې 2 روپۍ راغلي نو په زړه کې یې د دویم واده شوق پیدا شو. هغې به په حجره کې هم د ملګرو سره د دویم واده ارمانونه کول. آخر کار د کلی د خلکو په لمسون هغې د پیښور د یوې بلې غاړې نه د شازمینې په نوم جینۍ سره دویم واده وکړو او کور ته یې راوسته. کله چې شازمینه کور ته راغله نو د ملنګ جان د ژوند د سکون داسې جنازه ووتله چې هغې یې هیڅ تمه نه لرله. په کور کې به هره ورځ د بدلنډۍ او بیلوچ جنګ روان و. یو ماښام ملنګ جان د کوره راوتو او په حجره کې د ملګرو سره کېناستلو. ملګرو ورته په ټوکو کې وویل، او ملنګ جانا، اورېدلې مو دي چې په کور کې د 2 ښځو ترمنځ هره ورځ د اوبو او اور جنګ وي؟ ملنګ جان په غصه شو خو په ښکاره یې وخندل. یاره هیڅ خبره نشته، د دواړو سره مې پوره انصاف کړی دی. خو کله چې هغه د حجرې نه د کور په لور روان شو نو زړه یې درزا کوله. هغې ته پته وه چې د کور په درشل د قدم ایښودلو سره سمبسه کیږي. ملنګ جان چې څنګه د کور منځني انګړ ته ننوتي نو زرغونه د پخلنځي نه په لاس کې د پخلي لوی چمچ سره راوتله. سترګې یې سرې وي او په غصه کې یې وویل، راشه ملنګ جانه، نن د انصاف بیا معلوم شو. د هغې نوې سازادي لپاره د پیښور د بازاره د سرو زرو بنګړي راوړل او زما د اختر د جیب دپاره در سره پیسې نه وي. زما د جواني کلونه دې خاورې کړل او نن چې د جیب ګرم شو په سر دې بله راوسته. بل پلو ته شازمینه د کوټۍ د دروازې نه راوتله. په سر یې پلو سم کړو او په نخرې سره یې وویل، تاسو پخپله وګورئ خانجي، زه چې کله نه دې کور ته راغلیم دا ستا لومړۍ ښځه ما ته پیغورونه راکوي. ما خو ویل چې ستا په کور کې به راحت وي، خو دلته خو زما ژوند عذاب شو. ملنګ جان د دواړو په منځ کې حیران ودرېد. لاسونه یې پورته کړل او په عاجزۍ وویل، د خدای دپاره لږ آرام وکړئ، کلیوال به واوري، زما پګړۍ به په ځمکه وغورځي. زه خو یو انسان یم، د چا ارمان پوره کړم. د کور د روزانه جنگ جګړو او جنجالونو نه تنګ یوه ورځ ملنګ جان د کلي مشرانو ته په حجرې کې کېناستلو او په خپلو کړو پیشمانه شو. د کلي یو سپین زیري مشر د هغې په اوغه لاس کېښود او په پوره سنګیني یې ورته وویل، ملنګ جانه غوږ نیسه، دویم واده کول کومه ګناه نه ده، خو دا یوازې د شوق او ارمان نوم نه ده، دا د تلسو او انصاف نوم ده. انصاف یوازې په روپۍ او د سرو زرو په بنګنو کې نه وي، انصاف په مینا، پام او په برابرۍ کې هم وي. که سړی د 2 زړونو ترمنځ پوره توازن او برابرۍ نشي ساتلی نو هغې ته پکار دی چې په خپل آباد کور شکر وباسي او د دویمې ښځې په لور قدم وانخلي. ګنې په دنیا به یې هم داسې رسوایي په برخه وي او په آخرت کې به هم د خدای په وانډې پړ وي. ملنګ جان په سر ځوان د مشرانو خبره واورېدله او پوه شو چې د هغې تر ټولو لویه غلطي دا وه چې د خپل انصاف کولو وس او طاقت یې نه و کتلی او بس په جذباتو کې یې پرېکړه کړې وه. د کلي د ځوانانو لپاره د ملنګ جان ژوند د عبرت یو داسې مثال جوړ شو چې هر چا به یې ورته کتل او وی به یې، واده تر هغه وخته مه کوه چې تر څو چې د پوره انصاف کول وس او همت نه لرئ.